د کوثر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سلو اتمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 3 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیات څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ای پیغمبره مون تاته د کوثر چینه درکړې ده نو ته د خپل همغه پروردګار لپاره المنځ ادا کړه او قرباني وکړه ستا همغه دښمن چې تا په کرغېړونو نمونه یادوي ابتر یعنی له هر خیر څخه پرې کړای شوی دی